سورة الفلق دیرشم سپارہ اتدیرشم رکو ابتدا د سورت تا سورة الفلق د یو روایت مطابق مکیه سورت تی د بل روایت مطابق مدنیه سورت تی او د دوانو روایات متعلق شان نزول مختلف دی پدې کې یو رکو د 15 آیتونه دي ترتیب جمعي کې چې موږ تاسو ته مخې ته کوم مصحف عثماني شریف پروت دی پدې کې یو سل 14 نمبر سورت دی نازل دی رسول سورۃ الفیل نا او په نزول کې شلم نمبر سورت دی او ورپسې سورت چې سورۃ الناس دی هغه دی پسې نازل شوی یعنی دا د سره یو ځای نازل شوی دی په نزول کې 20 نمبر سورت دی پسې یو ځای نازل دی او په ترتیب جمعي کې چې موږ تاسو د کوم مصحف شریف پروت دی نو پاغه کې یو سل 14 نمبر یعنی اخیری سورت ده سورۃ الفلق نومې دی فلق او ډېری معناګانې خو یو معنا چې مبصرین کرام اکثر ذهاب غي تکړی دي نو هغه وخت د سبا دی د سبا پټیم باندې الہ العالمین فرمای محبوب صلی الله علیه وسلم کو فرمایا چې پناه غواړم پر رب د وخت د سبا باندې نو دلته د فلق دا لفظ په ولني آیات کې استعمال شوی دی وجه ټول سورۃ الفلق وایي څوک چې وایي چې دا دوه سورتونه سورۃ الفلق او سورۃ الناس نن صرف بیان او تفسیر د سورۃ الفلق کو خدا دوه سره یو ځای دي نزول یې یو ځای شوی دی شان نزول یې یو دی نو ذکر د یو سورۃ سره د بل سورۃ یادوم سورۃ الفلق او سورۃ الناس دوه چې دي د دې نزول په باره کې چې کله قول د مکیه لکه زموږ استاد مخه ته چې کوم مصحف شریف پروت نو په دې کې مکیه سورۃ لیکلې ده ورپسې سورۃ تم سورۃ مکیه لیکلې ده چې دا مکیه سورۃونه دي نو په دې لحاظ باندې بیا د دې شان نزول دا دي چې د مکی مکرمه کافرانو او مشرکان راجم شو او اغي دا ویل چې د حضور علی السلام مبارک نه بخپل ځانونه څنګه خلاص کو معاذ الله ځکه زمونږ د دین په خلاف باندې د خپل دین پرچار کوي د خپل دین هغه اشاعت کوي نو دا ځان به تنه څنګه بیغم کو نو د دې لپاره مشوره وکړه چې نظرباز براولو چې نظر د اغي لګي نظر غدار چا لګي دا ظاهري نظر نه هغه نظر چې نظر بد او تویلګي چې سړي باندې بد اثر کوي بعضی خلک زمونږ استاد په د علاقو کې مشهور دي په دې نظر بد کې چې دا سړی ته وګوري ولاړ سړی راغورځي پزماکه باندې ولاړ سيزونو داغي په نظرونو باندې تجربه شوي او اکثر کورونو کې خدای اهتمام جوړ وي چې کله هغه ګوري چې په کور قران نه وته ویله مشمان سیرته کې ال سروي سیرته کې ال داو کې نوړي اهتمام د دې کې العنس دا چې دا نظر حق دی حضور علی السلام مبارک فرمایي العين حق نظر حق دی نو اغي نظر باز چې د چا بد نظر به اثر کو نو داغي په باره کې مشوره وکړه چې دا به یو لار کې کینو او حضور علی السلام مبارک چې کله تیریږي نو دا نظر باز خپل نظرونه په باندې ور پرېږدي نو مبارک ته به نقصان ورسي معاذ الله حضور علی السلام مبارک چې کله تیرېدو دوی نظر باز کې نو ولي جبرئیل علیه السلام مبارک راغی او دا سورتونه ورته راوړل محبوب علیه السلام مبارک دا اولستل د نظر باز او د بد نظر د بد اثر نه الله تعالی محفوظ وساته اوسم چې څوک دا وایي چې الله تعالی ما د بد نظر نه محفوظ وساتي نو د دې سورتونو ویل ورته کوي سار کې درې کرتی په ماشوم باندې ولولي په خپل ځان باندې ولولي ځان په باندې دم کې جادو سحر بنگالیان جادوګر دی ولې پتا باندې جادو نه کوي اثر به باندې نه کوي خو ایمان په قران مضبوط پکار دی مونږ تاسو ایمان په څه باندې ساتلې دی په دې باندې چیرې یو څو کرلې مراګه غلي او اکثر ما ته خلک را شرته ویرا مونږ ته کتاب وګورئ چې په دې کتاب کې زمونږ لپاره څه چا باندې کړي نه دي څه خو را باندې چا کړي خو چې څوک داسې وي چې د هغې اصلاح کولی شي نو مخې ته کېنو مو د هغې اصلاح وکړم په دې خبرو کې او څه داسې وي چې هغې اصلاح نشم کولی سوال جواب وکړي یا نور څه طریقې سره یا هغه کس په منډه باندې وي بس هغه پاتې شو خاصې ورته ووایم چې او چې کله داسې یو خبره راشي او درته ووایي چې یاره مولوي صاحب ما دپاره لږ کتاب وګوره چې چا خو به راباندې څه کړي نه او ورته دې وایي چې یاره په تا باندې خو اثر دی او جادو در باندې شوی سحر شوی او تعویذونه در باندې شوي یاره دا رسېدلي مولا دی کمال ته رسېدلی دی کمال به دې ومني
او کو دی ورته وی چې سب نشته دی فلقین و یا اخری د دوه سورتونو دی پسان باندې چپکاوا او دا تلاوت کوا ځان په د موا اس غم غرض مکوا بس نصیحت شته جادو شته ویرا دانه پیدا سزا نه رانه خلاص نو چې د قران صحیح آیاتونه ورته او حدیث مبارکو کې کم راغلي دام غره یا ساته قران کریم کې چې کم آیاتونه راغلي او حدیث مبارکو کې د اغه د وظیفه ذکر راغلي دي احادیث مبارکه وګي دا غي د وظیفه ذکر راغلي چې دا دی ویل داسې کیږي دا دی ویل داسې کیږي احادیث مبارکه کې چې څومره وظایف راغلي دی هغه کې د چا اجازه ته ضرورت نشته چې ته وې چې ما ته پدې کې اجازه نه ده میلاو احادیث مبارکه کې چې څومره وظیفه راغلي ټول مسلمانانو ته دا غي اجازه ته هغه کې خاص خبر نه دی راغلي چې د اجازه شته دی او د نشته دی لکه حدیث کې راځي حضور علی السلام مبارک فرمای سوچ چې دا اعوذ بکلمات الله التامات دغه وای درې کرته وای سحر کې او درې کرته مقام وای چې ساره وای د مقام پورې به الله تعالی د افات بلیات او د مصائب او د موسی امراضونه او د موسی زناور او دغه د چچلو ټک وکل وخلو نو ټک ورکولونه الله تعالی ساتي دغه رنګ بسم الله الذي لا يضر مع اسمه دغه دعا چې راغلي دا تفصیلا ذکر شمه چې تفصیل په دې سورتونو کې ډېر زه صرف اشاره کوم نور پوهان او خياران خلک یې ټول ته درځي کو چاته نه ورته نو خیر دا خدمت کولی شم دا کلمات به درته ولیکم دوس کم بیانو نو چې بسم الله الذي لا يضر مع اسمه دا کلمه چې ویل درې کرته سحر درې کرته ماهم نو هغه به الله تعالی د هر قسم موزي امراضونه مرزونو بیمارونه افتونو هلاکتونو نه د دین ساتي مونږه تاسو د مفرد شریف کې حدیث ویلو چې دا کوم محدث بیانو خپل شاګرد ته هغه کې هغه پالي جوړکلی او داغي نه بعد د خپل شاګرد ته بیانو چې شاګرد ته بیانو شاګرد ورته سنیخ نه قتل حیران ورته قتل او د څه په سوالیه نظر باندې ورته کته چې ګنو دا حدیث صحیح نو تا په باندې کو عمل او چې بیانې هو عمل بدی په باندې نو په عمل دی په باندې نو ته پالج ولې والی بیا نو دې د شاګرد په نظر باندې پوه شو نو شاګرد ته وای ویزه چې پالج وخریم په د قصار زمانه دا کلمات ورشوي د غسار باندې ما دا کلمات نو ویلې ما ته په دې سوالیه نظر باندې ما ګوره العرض دا چې حدیث مبارکو کې کوم وظایف راغلي دا ټولو ته اجازه ته کولې شي او چې دا کوم اجازه نه راغلي حدیث مبارکو کې کوم د علماء د اسلاف او د اولیاء د راغلي اجازه ضروری ده او د دې لپاره زمونږ جناب شیخ صاحب رحمت الله علیه فرمایل وی د دې مثال دا سیدی لکه یو پاړو دی ته ورش ټول قران کریم د هغه په مار باندې وای هغه په لاس کې نشرانی ولي او هغه په باندې یو دوه درې ټکی وای او مار راخلي لوبي مر سره کوي نو دا ولی هغه سره اجازه ده تاسو اجازه نشته اجازه کې ملي کمال شته دي خو چې کم وظایف په حدیث مبارکو کې راغلي دغه هر چاته اجازه دي پاکه کې دانی چې تاسو شته تاسو نشته دي دا حدیث مبارکو وظایف چې دی هغه ټول ته اجازه شته نو دا دوه صورتونه چې دي د حدیث مبارکو کې راغلي دي د بد نظر نه د حفاظت د پاره خصوصي ستور باندې او د سحر او د جادو د پاره چې دا ډېر لوی علمیه ګرځېدلې ده چې کوم یو کس باندې لکه د سر درد راځي یا چاره باندې تعویذونه کړی دي لکه په وجود باندې څه مسله جوړیږي یا چاره باندې تعویذونه کړی دي چاره باندې جادو کړی ده اس جادو اس سحر اس نشته دي او نه دي چاته تلو ته ضرورت شته قران کریم در سره پور کې موجود دی راوېخلا اخیری دو سورتونه دي دا یا ساته چې ګورې زه درته هغه سوګ یادوم چې هغه د چرسان بنګیانو یو سو کتابونه پیدا کړی او تا ته دکان شروع کړی چې تر اساس به دروازه مچ موته به داغي سره حقیقي زه د غیرت کوم کم چې اولیاء نه کان صالحان دي نو خله هغه خله نه ده یو خله ده خو بجونه ده کنه فاتحه مغه فاتحه ده العرض ده چې کم اولیاء نه کان صالحان دي داغي قدم کې جدا سره دي اغیله تک پکار دي اغي چې اسم در باندې او چف او کې نو اغي سره چې کم صحت درته ملاوي کې خسته پړي وظایف کې نه ملاوي اولیاء له نیکان علماء له تک پکار دي خدغه د فساق او جار چې د تاسو ځان ته کې نه ولي تاسو ځکه یادوم چې د تاسو مسکړی دی او تاسو ور لزه راځي دکانداری ول تاسو روانه کړي ورنه د دې وړو مسلو د پاره او اکثر خپکیږي مدا کار زنانو کې ډیر زیات دلته کې را روانم دي په دې صورت کې داغي متعلق بیان را روانم دي زنانه په دې قهر باندې ډیر راځي یا چې کوي دا کون کې چې کوم کنه د دې کارونه جادو او دا ټوټکی موټکی چې دا سيزونه تیاری نو پدې کې چې وګرځيږي نو 80% زنانه دا کارونه کوي 80% او د 80% نارینه دي خو نارینه په مثل د زنانو باندې دي جادو چې کوي نو دا ګوره سړی نه یو نه د سړی بچي جادو ولې کې بچا باندې نقصان ولې چاته رسي ګوره دا جادو کول دا اثر کوي خو ناروا دي حرام دي ناروا دي لکه مثال په تور باندې تا ته منچر واغشتله الله دې موږ تاسو د دشمنونو ساتي یو چا ته منچر واغشت په یو چا باندې کې خود لوړه زته نويست نو زخمی کوي کو نه وجنه کو نه وجنه خدا کار حرام دي
حرام دی کول روان دي خو اثر خو کوي کنه د غرنګ د جادو چې دین او دا حرام او ناروا ده خو اثر ثابت دی ګوره اثر کیږي اثر د انسان په وجود باندې مرضی په عقل باندې مرضی په فضل باندې مرضی په حواس باندې مرضی په اعمالو کې مرضی بیماری مراولي الله تعالی دې موږ او تاسو ته نو ساتي نو دا سيزونه خنه دي څوک چې کوي الله تعالی دې اغه ته د دین نجات ور نصیب کړي او دا کارونه چې کوي اکثر هغه د خپل بچو په غم باندې اخته کیږي د خپل بچو په غم باندې اخته ځکه چې کله د نور خلکو کورونه آبادې نو ګورې دا یاد ساته چې د نور خلکو کورونه اورانه نو خپل به اول اورانه د نور خلکو کورونه چورانه خپل به اول اورانه هغه تعویذګران چې اکثر د تعویذونه کوي او د خلکو د اختلافاتو د لپاره د خلکو د تعلق د ختمولو د لپاره د غي د کاروبار بندولو د لپاره د بندش د لپاره د نقصاناتو د لپاره د افاتو بلیاتو د لپاره د امراضو د لپاره د خلک چې ګوري دي همیشه د لپاره ذلت او رسوایی سره مخامخي تا ته بوې تعویذ مې د لپاره زعفرانو باندې او کو دوري جو غزړ رنگ راوالي پاغي باندې تعویذو کې ته زعفران څه پیژنې پزړنګ در تعویذو کې 100 روپے روبا ستوي سما کاریو کوي سیدل سړې د 100 روپے 6000 مرګ او بس رسیدل کار دی او دا کار به کی چې زه پور ته رسم دا کار به نشي نو بس الله تعالی دې مونږ تاسو دې نجات را نصیب کړي او کو چرته یو چاته دا وهم راغی چیرې چر باندې کړي او چاړو کړي دینه کوته د دینه یعنی چې خلک به را باندې او خلک دا سشته چې دې کارونه ته ډډې لګولې دي چې کم کسبوري چیرې دا ترزوي ماما زوی رور ملخه کې دوه طرف روان دي بس په هغه باندې شذونه کوي خو اثر حق دی ګوره او د دې سیز نه د بچ کېدو د لپاره د عقیدې دوه صورتونه چې دي د توري غونډه کې مضبوط کار کوي د توري غونډه کې مضبوط نو د دې تلاوت سحر او ماهم سارم درې کرته قل اعوذ برب الفلق او قل اعوذ برب الناس د دوه سورته او ماهم یو صحابي دی فرمایي به حضور علی السلام مبارک بس سعید خدری رضی الله ابو سعید خدری رضی الله عنه راوی د حدیث فرمایي حضور علی السلام مبارک بسار او ماهم د بد نظر او د انسانانو د پیریانو د شر نه امان غوښته نو چې کله الله تعالی د دوه سورتونو نازل کړي مبارک هغه پرې خود الوصیفه ټولې پرې خود د دې سورتونو تلاوت شروع دا وظیفه شروع کړه یو بل صحابي دی فرمایي حضور علی السلام مبارک راتو فرمایي چې زه خبر درنه کما چې د هغه سورتونو چې بیګاش په ما باندې نازل شوی دي چې د هغه مثل نشته داغي ثاني نشته دي صحابه فرمای مو ورته چې د الله محبوب صلی الله علیه وسلم بیان کړه وی مبارک راته دا سورتونه بیان کړي یو قل اعوذ برب الفلق بل قل اعوذ برب الناس بل حدیث کې راځي حضور علی السلام مبارک فرمای صحابه ته چې صحابه چې د الله تعالی نه خلق په کوم سيزونو سره پناه غواړي په کوم وظایف سره پاغي کې د ټولو نه بهترین وظیفه چې دغه درته نه ما صحابه ته د الله محبوب صلی الله علیه وسلم راته او قیا محبوب علی السلام مبارک ورته د دوه سورتونو هودل قل اعوذ برب الفلق او قل اعوذ برب الناس بس حدیث مبارکو کې دومره فضیلت راغې نو بس نور څه تاړو وګ مګدا نور وظیفه څه کې خدا وایا الله تعالی به د جادو نه ساتي د سحر نه به ساتي او دغه منتر او جنتر او غیره د دې سيزونو نه به الله تعالی ساتي او دا کم خلک چې کوششونه کوي الله تعالی به په دې خپل کوششونو کې ناکام کوي کم از کم 3 کرته سحر 3 کرته ماهم او چې چاته یقین سره پته ولګي چې په د باندې سحر شوی جادو شوی دی او یا غالب ګمان په ځان باندې نو هغه روزانه سل کرته روزانه کو ساره وي کو ماهم وصل کرته دی وای مخکې رسول د درود شریف الله تعالی به د سحر نه ساتي الله دې موږ تاسو ټول ته نو ساتي العرض دا چې یو خدایا دا کودا چرته مکیه سورتونه دي نو دا نازل دي په بار د دې کې چې د بد نظر نه د حفاظت د پاره چې حضور علی السلام مبارک ته تمکینول او هغه قول چې هغه کې دا ناغلی چې دا دوه سورتونه مدنیه سورتونه دي نو د هغه شان نزول بیا دا ذکر کوي د شان نزول د وجنا علما مفسرین کرام فرمایي چې دا قول تایید هغه سره کیږي او دغه راجح قولم دی دا چې دا سورتونه بیا مدنیه دي او هغه تاسو ورېدلم دي نو کوم مدنیه دي نو هغه شان نزول علما او مفسرین کرام بیا دا بیانوي وی د لبید ابن اعصم دا یو بدبخت او د يهوديو د دلوریانې وی نو هغه په حضور علی السلام مبارک باندې سحر کړو سحر جادو حضور علی السلام مبارک باندې او هغه سو د حضور علی السلام مبارک د سر مبارک د ګمنځولو د لپاره چې کوم ګمنځ مبارک وا هر یو سیس چې تعلق د حضور علی السلام مبارک سره راغی غټول مبارک دی هر یو سیس مبارک دی کله چې حضور علی السلام مبارک مکم خر مبارک باندې سورلی کړي د هغه تذکرہ چې علما کوي موږ خر مبارک
ولی نسبت او تعلق د حضور علی السلام مبارک سره راغلی دی نو ځکه د هر څه سره مبارک وای ما حضور علی السلام مبارک چې کومه ګمنځ مبارکه به د اختو مبارکو د ګمنځولو د پاره ساتلا هغه د ګمنځ مبارک کې نه سړکی راکټ کړیو هغه کې د ډکی وی هغه کې تین راکټ کړیو او په هغه کې چې کوم موي مبارک اختو مبارک د حضور علی السلام مبارک او هغه تین راکټ را لري کړیو د دې ګمنځ نه او هغه ته یو لس غټه ور کړی وی یو لس غټه د لبید بن عاصم د نوریانو او هغه سره بیا هغه تعویذ غونته کې کېدلی او په هغه کې یو لس تن کېدلی وی د سترو داسرونه د پکې ټومبلې وي او د دې سره سره سنور داسې سوزونه تارونه کېدلی چې هغه ته غټه ورکړل شوی او دا بیا د کجوري د تنې د دنه حصہ چې دنو د کې دنه نرم پستکی لګېدلی وي دا هغه پستکی نه یو بیگ اونته کې یو کسوړه جوړه کړی و د ارسه پاغي کې کېدلی او کسوړه را بند کړی و او بیا الته کې یو کویو په مدینه منوره کې هغه کوی کې لاندې یو ګټه وا چې خلک په ګټه باندې ودرېدل او به رسل هغه ګټه ګټ لاندې دا کسوړه کېدلی و ګټه په پاسه کېدلی و نو د دې اثر دومره ښکار شو عائشه صدیقه رضی الله تعالی عنها مبارک فرمایي چې د حضور علی السلام مبارک په ظاهری وجود مبارک خبره ته بغا ور سره غوړ دي حضور علی السلام مبارک په ظاهری وجود مبارک کې اثر ښکار شو په باطنی امور کې نو په دینی امور کې نو صرف په دنیوي امور کې دا اثر ښکار شو هغه دومره پوري چې محبوب علی السلام مبارک به یو کار کړو کلا نو ویل به چا هم نه دی کړی مبارک باندې دومره اثر او کله به یو کار نو کړي مبارک به دا ګمان کو دا کار ما کړی دی دومره پورې اثر راغلی او دا اثر د عصمت انبیو غره خلاف نه دی عصمت انبیا خلاف نه دی علما وای ګوره دا حضور علی السلام مبارک نورم دی بشرم دی د اهل سنت والجماعت مسلم عقیده ده خو د مبارک بشریت په نورانیت باندې بغالب او اکثرا همدغه وجواج حضور علی السلام مبارک په خو شریف کې کله زخمی شونه د مبارک نبی نه راوتلی ده دا ولی بشریت غلبه دل ډړی راوه طائف شریف طائف کې چې کله حضور علی السلام مبارک باندې د کاني غزار وشو نو د مبارک د وجود مبارک نبی مبارک را روان شوی دی ولی د بشریت غلبه وا اثر په وجود مبارک باندې شوی دا چې ظاهری اثر په وجود مبارک باندې شوی دا د عصمت انبیا خلاف نه دی دا د انبیو د مقام او مرتبه خلاف نه دی نو په ظاهرا معمولی غونته کې اثر د حضور علی السلام مبارک وجود مبارک باندې شوی او دا یو سورې او صحابه کرام هم سره پریشانو محبوب علی السلام مبارک یو شپه عائشه صدیقه رضی الله تعالی عنها مبارک فرمای محبوب علی السلام مبارک را پاسې د دعای غوښتله الله تعالی ما ته د دې علاج راوخایا بیا دویم ځل باندې دعا وکړه بیا څو وخت بعد دریم ځل باندې دعا وکړه بیا د مبارک سترګې مبارک ورغلې حضور علی السلام مبارک بسترګې مبارک پټي وسلم مبارک به بیدارو مبارک با ودو سترګې مبارک به پټي وسلم مبارک به بیدار وي په دغه وجه چې محبوب علی السلام مبارک به ود شو را پابسه او دست ضرورت نو مبارک به مسکو نو مز دیکاو موتا چې سترګې ورشي او دس بتا سکو محبوب علی السلام مبارک په خوب باندې او دس نه ماتید وجه دا و چې مبارک بس سترګې مبارک په پټي وسلم مبارک به بیدارو العرض نو مبارک عائشه صدیقه رضی الله تعالی عنها مبارک ته وی ما تدو صحابه کرام راغلی او سره جبرائیل علیه السلام مبارک او بل میکائیل علیه السلام جبرائیل علیه السلام میکائیل علیه السلام مبارک په خپل کې سره مذاکره کوله خبرې کولې دا د الله رسول علیه السلام داوله مبارک بیمار دی وینا مسحور دی سحر په باندې شوی جادو په باندې شوی چا کړی دی د لبید بن عاصم نوریانو کړی دی څنګه کړی دی په دغه د کما ګمنځ مبارکه د عقیده غاونه مبارکان هغه راکټ شوی دی یخته مبارک هغه ته ول زوټه ورکړی شوی دی هغه بیا په یو تیلې کې چولی شوی دی هغه ټول مټریال چې څومره استعمال کړي په دې جادو په دې سيزونو کې او سحر کې هغه ورته بیان کړي چې دا په یو کسوړه کې چولی دی د تیګ د لاندې په فلاني کوی کې پروت دی محبوب علیہ السلام مبارک چې کله سحر شو علي شریف خدا رضی الله تعالی عنہ مبارک د یو روایت مطابق صرف د مبارک تذکرہ راغلی دا بل روایت ور سره زبیر رضی الله تعالی عنہ او عمار ابن یاسر رضی الله تعالی عنہ دا درې واړه صحابه کرام محبوب علیہ السلام مبارک له ګلار ش پلاني کوی ته مذکوره کوی ورته یاد ته دا غین علي شریف خدا رضی الله تعالی عنہ مبارک وبروي سدي ګټه روچه تکړه اکسوړه تراواغشله د حضور علیہ السلام مبارک دربار ته وروړه محبوب علیہ السلام مبارک هغه ته مبارک راواغشتو دا دو سورتونه الله تعالی ورته نازل کړ جبرائیل علیہ السلام مبارک راغه په دې اولنی سورت کې 15 آیاتونه ورپسې سورۃ الناس کې شپږ آیاتونه یولس آیاتونه مجموعه جوړیږي مبارک بچ کم یو آیت ویلې د هغه سره بخود یو غټه سپړدل کېدله نو چې دا یولس آیاتونه ویل الله تعالی حضور علیہ السلام مبارک ته هغه صحت یابي ورته ور نصیب کړه نو چې د دې نزول د صحت درت په بارک شوی دی په ایمان ور د دینه په بل صورت ته ملو شي
د سحر نه د دفع او د هغې نه د بچ کېدو دپاره بهترین صورت دا دی. الله دې مونږ او تاسو د سحر او د جادو نه وساتي. نو د دې روایت مطابق دا مدنیه صورت دی. اوس فیصله څه ده؟ علما وایي دواړه صحیح دي. یو نزول د دې دواړو صورتونو دوه کرتې شوي دي، یو په مکه مکرمه کې په هغه وخت کې، بل په مدینه منوره کې په دې وخت کې. نزول دوه بعض صورتونه داسې چې د هغې نزول دوه کرتې شوي دي، لکه دغه سورۃ الفاتحه په باره کې راځي، سورۃ الفاتحه په باره کې د هغې نزول دوه کرتې شوي. نور صورتونه داسې شته چې د هغې نزول دوه کرتې شوي دي، هم د هجرت نه وړاندې شوي، هم د هجرت نه بعد شوي دي. هغه صورتونو کې دا صورتونه هم شامل دي چې د دې نزول د هجرت نه مخکې هم شوي دي، تطبیق پکې دا دی، او د هجرت نه بعد په دویم کرت باندې نزول هم شوي دي. بسم الله الرحمن الرحیم. په امداد د نوم د الله تعالی عام مهربانه خاص رحم کون کی سره شروع کوم. قل ورته فرمایا محبوب صلی الله علیه وسلم اعوذ ز پناه غواړم. عوذ ته ویل کیږي، عربان وای اطيب اللحم عوذه، وی په دې غوښه کې د ټولو نه بهترینا او خوناکه غوښه چې دا هغه د چې دا د دې اډو کې سره پیوسته، کما غوښه د اډو کې سره پیوسته وي دا ډېره خوناکه ده. عوذ هغه غوښې ته ویل کېږي چې دا د دې اډو کې سره پیوسته وي. نو چې ته وایې چې زه اعوذ پناه غواړم، لکه مونږ اعوذ بالله من الشیطان الرجیم کې دا وایو، یا ډیر کلمات داسې دي اعوذ بکلمات الله التامات کې اعوذ وایو، ډیر داسې چې موږ په هغې سره پناه غواړو اعوذ پکې وایو. نو دلته د اعوذ بیا څه معنا ده؟ د اعوذ معنا دا ده لکه څنګه چې غوښه د اړو کې سره پیوسته ده، زه د خپل ځان د الله جل جلاله سره پیوسته کول، د الله تعالی د فضل سره ځان پیوسته کول غواړم چې دغه څیزونو نه مې الله تعالی وساتي کوم چې بعد کې ذکر را روان دي. محبوب ورته فرمایي چې زه پناه غواړم برب الفلق، په رب د فلق. فلق الاصباح د سبا وخت چې کله دا شپه شلېږي، معنا دا ده چې سبا راغېږي. په کوم ټیم کې دا سبایي راغېږي او سحر راغېږي، دغه ټیم کې فلق ویل کېږي. نور معناګانې مفسرین کرامو کړي دي، خو راجح دا ده، بل زمونږ ټیم موږ ته دومره مهلت نه راکوي. خو معذرت سره به نن د ستاسو څو منټه زیاته وشلې کېږي، ځکه غرض مې هم دا دی چې اختصار هم کار واخیستل شي، خو دا صورت هم سره رسول غواړي او چې کوم لازمي مسایل هم بیانوم. خو دا زه د خپل اجهل الناس یم، ډېر ناپوهه یم، او د خپل علم مطابق چې څه دوه درې ټکي مې زده کړي درته بیانوم. نور صاحب مبارک به انشاءالله بیا په پروګرام کې د دې دوه صورتونو شان نزول بم بیانې، د دې په فضایل او مسائل هم بیانې، هلته به انشاءالله تفسیرا وایي. خو بس اوس موږ یو عادت دی، نو خپل عادت پوره کوو. الہ العالمین فرمایي محبوب صلی الله علیه وسلم کو فرمایا چې پناه غواړم په الله تعالی سره چې رب د سبا دی د سنا من شر ما خلق، د شر ار اغنا چې پیدا کړی دی الله تعالی، چې څومره مخلوقات پیدا کړی دا د شر نه امان غواړم. کو د ورځې دي، کو د شپې دي، انسانانو کې دي، پیریانو کې دي، دوستانو کې دي، دشمنانو کې دي، خپلو کې دي، پردو کې دي، وړو کې دي، غټو کې دي، نارینو کې دي، زنانو کې دي، العرض چې څومره مخلوقات د باري تعالی دي، الله د هغې د شر نه امان غواړم، پناه غواړم. الله دې مونږ ته را نصیب کړي. ومن شر غاسق، او د شر د غاسق نه، غاسق څه ته ویل کېږي؟ تورې تیارې ته ویل کېږي، او یا د سپوږمۍ غیبېدو ته ویل کېږي. اذا وقب، هر کله چې دا راخوره شي، دا توره تیاره چې کله راخوره شي، نو دا دشمنان چې کله سړي ته ضرر رسي، نو تورې شپې ورته رسي. غل چې دا کړې درځي نو په ورځ خو نه درځي که نه، او یو دا د مال او دولت غل درته یادوم، دا د شپې درځي. دشمنان اکثر چې سړي ته نقصان رسي، الله دې مونږ او تاسو د حاسدینو، د حسد شریرانو د شر او د دشمنانو د دشمنۍ نه وساتي. الله دې د چلبازو چلونو نه وساتي. نو ومن شر غاسق اذا وقب، د شر د شپې نه، د شپې د سیزونو تیارو د سیزونو نه چې کله دا راخوره شي، د هغې نه پناه غواړم. مبارک ته فرمایي دا موایا. او یا د شر د سپوږمۍ د غیبېدو، د میاشت د غیبېدو نه. محمود علیه السلام مبارک، عایشه صدیقه رضی الله تعالی عنها مبارکه فرمایي، یو حضور علیه السلام مبارک یو کرت میاشت طرف ته کتل، سپوږمۍ نه، د سپوږمۍ طرف ته کتل، او دې وویل چې د دې د شر نه امان غواړم. معنا دا مفسرین کرام محدثین فرمایي، یعنی دا میاشت کله غیبېږي او اخري تاریخونه وي، 20م 28م 29م تاریخ چې دا بیا نه ښکاره کېږي او تیاره وي په دغه شپه باندې، او انتهایي تیاره وي. نو دا جادوګران چې جادو کوي په دغه شپو کې کوي، او دغه حاسدین او د هغه وخت چې کله یو چا د نقصان رسول غواړي، نو په دغه کې توره تیاری، نو په دې کې سړی ډېر کوشش کوي خلکو ته نقصان رسي، ظاهري وي باطني وي. الله دې مونږ او تاسو د هر قسمه دشمنانو نه وساتي. نو دې جادوګرانو به جادو کو په دغه وخت کې، نو مبارک ته فرمایي چې ووایي چې زه پناه غواړم د شپې چې کله دا تیاره راخوره شي او راخورېږي، او یا د سپوږمۍ چې دا کله ختمېږي او په دغه وخت کې دا جادوګران خپله جادو کوي، نو د هغې نه پناه غواړم. ومن شر النفاثات،
ساتي او د شر د هغه پوکي وهونکو زنانونه فی العقد په غټو کې دا چې غټې ورکوي او شوف کوي او دا پوکي وهي ورسره دغه زنانونه او زنانه نفاسات دا صيغه د مؤنث ده د مؤنث صيغه ولې وروړه د دې د وجنه مفسرین کرام فرمایي چې دا کار اکثر د زنانه و اکثر زنانه دا کارونه کوي لکه ما مخکې درته ویلې او دا کومه چې نارینه کوي نو تاغه ته ګوره یا په دې لاسونو باندې خبرې کوي بعض سړی وي هغه کې خوې د زنانه وي چې کوم خبره کوي نو یو به درته خبره کوي ولس به درته قدر کوي کله به دې پونې د دې کونډې نه نيسي ما تر مخه کله به دې وګې نه نيسي کله به د نګریوان راکاږي په لاسونو باندې خبرې کوي دا د زنانو بعض عادت وي اوس دا سم مکه وجات دې فکر شو ورته وی چې لکه زنانو خوینه درکې دي خو ځکه خیر دا کو هغه ارسم رسان او ساتي خو دې خامخا دا کارونه بیا کوي نو اکثر سړی دا سوي چې په جبه باندې خبرې لګي کوي او دا غي نه زیاته په لاسونو باندې کوي کله به راکاږي کله به مقیدر کوي کله به سکی کله سکی العرض نه دغه سړی چې دا کار کوي دا چې تعویذونو دې سيزونو پس ګرځي په دې سحر او جادو پسې نو دا د زنانو د خوې نه وي او یو داسې وي چې په دې کې خوې خصلت د زنانو وي نو الله تعالی دې موږ او تاسو د دې سيزونو نو ساتي همیش د پاره غوړه د دې نه ځان ساتي چې چم کړي دي نو ډکیږي په باندې خامخا ته بچاته نقصان ورسې ختم د نقصان نه بچ نه پاتې کیږي وره الله دې مونږ او تاسو ته نو ساتي او چا چې مکتلې دې مونږ په خپل سترګو باندې لیدلې دي دا هغه خلکو رزلټ دا هغه خلکو نتیجه دا هغه خلکو انجام دا هغه خلکو مونږه اخر انجام کتلې دي چې چا به نور خلکو ته په دې سيزونو باندې نقصان ورکاو نقصان خو لازمي سيز دې ملاوي کې په باندې دا نه چې نه ملاوي کې په باندې کو نقصانی کار دې او کو نو ګورې بیا خپل بنرته نقصان کېږي نو نه بچا لسی چې دا ته ورته وی چې لکه مال دا کارو کو دا خیر دې نقصان والا نه دي ما دلته کې بره یو علاقې یو کس وسیدنو ما ته وای موبایل باندې رنګ چې مولوی صاحب تاسو مې کار دي یو خدمت کا خبره لکه ما چې کولی مشو بالکل صحیح ده ودا سه بل تاسو د پین خزول کار دي ما چې جایز بالکل صحیح خبره ده او به کم درلا دلته بیا راغلی اوړي مونږه بار ترجمه کړل مرګري ناس نو زه سر تکلم راته وای چې بالکل شریعت ته جوړ کار دي نو ما څنګه نو به دې ډېر موافق ما ته چې کله سر تکلم ما ته وای چې یو الګ دی او هغه پیدن کړي دا هغه پیدن ماتول دی چې هغه کوم جنې سره پیدن کړي دا هغه بل چاته پیدن کول ما دا غوډیر شریعت ته روک کار دی وې دې کې سدي خو نکاح د نو ما هغه د سده بار کړي دا په جاړیا نه کوي پیغام د نکاح د بار کړي پیدن کړي دا کنه نو دا کار چې تا ته جایز کاری نو دا به جایز نه نو چې تکله یو تعویذګر لازم نو د یو عالم او مفتی نه به تاسو کې ځکه عالمان او مفتیان او تاسو لري تخته کړه هغه له نو ورځي هغه چاله ورځي چې کوم فاسق فاجری وي مزدا یاره د کار کړي سره دي او د کار بډیر کوي نو کار بدل لډیرو کې قدوم را کار بدل کې پیدا کې چې دومره بدل پیدا نه کړي څومره چې نقصانات کې الله تعالی دې موږ تاسو دې نو نو ومن شر النفاسات اغه نفاسات اغه زنانا فقهون کې زنانا چې اغه دا پوکی وਹੀ فی العقد په دی غټو کې دی غټو له پوکی ورکی لکه دا یو له غټ دغه اخت مبارک ورکړي شوی دم زنانا کړي کنه لبید بن عاصم لوریانو کړي او اکثر دا کارونه چې کینو دا زنانه کوي یا ګرځي ورپسې زنانا او دا تعویذګرانو یقینو کړه زنانه دومره لوټ کړي چې دا نارینه غټي او زنانو له ورکی او زنانه زم په دغه باندې ورکی کله وی خاوند را لتابع کا او کله وی یره د پلانې اورانا کا کله وی په دې پلانې باندې چلو کا داغي بچو سره دا چلو کا کاروبار د سکا کورې دا سکا دفاع دا سکا په دې سوجونو خیالونو فکرونو کې دا زنانه ګرځي ټولې پیسې په دې باندې ضایع کړي نو دا الله تعالی دې تم هدایت نصیب کړي او بل یو عالم یو مفسر معنا کړی دا یو من شر نفاسات پنا غوالم د شر د پوکی وکون کې اغه زنانونه چې اغه اعتراض کوي او خبرې کوي او انکار کوي د عزایم د رجالونو د سړو د فیصلونه اغه زنانه چې سړی ورته کوم فیصله بیان کې بدا یو پوکی وکي او دا سينو ته نه پیږي زبدا کار کوم زبنا کوما پوی کار بهم پکې نه یو دا کار یو عالم مونږ یو استاد واقع بیانول یو عالم نو بیان یې کوي داسې د صدقات بیان یې کوي نو بس هغه چې سړی او زمو پښانه نو اخ سړی نو چې کله عالم نه خبره اوریدله چې د صدقې د نیت او اراده وکړل نو شیطان د ستاده اراده بدلی نو ته به ډاری کا کار کې دنه کې والا او د صدقې په بار کې فضیلت بیان کبه سړی کور تمن نه کړل کور ته من نکړل او هغه کم کوم چې پاغي چې با غنم پراتو داغه نه جوړه راډه کړل لوډاری کې رامن ډواله او چې څنګه رامن ډواله بس په ورته لاس ورواچو د ایمه ټیکله کونیو ورته وچرته منډې وي دا غنم د چرته روان کړی دي او ورته وی پرې دا سړی را نه چرته خبر نشي شیطان ورته کوي سړی را نه خبر نشي را دره بدل نه کی غرض دا چې د مولا طالبان د جمعات کړي یو به سم ورلا اغي بدا فائدہ بده نه واخ یو مده صدقې را د کړی د شیطان را نه خبر شو را دره بدلی راشه بس پوری دا وکا نو بس څنګه کار پس
منډه کړل غنم می جوړه کې کلک نیولې دي خزه ورته وی لک صبر وکړه چې ورته بیان کوی سړی را خبر نشوي سوق سړی ورته مولانا صاحب داسې مسله بیان کړل طالبانو له دا غنم وړم او شیطان را خبر شو نو بیا براوانې د اراده بدل کړي او دا غنم مرانه پاتې کی ورته ویل دا بچی بدل سکی دا مونږ د څه تناسي مونږ بدل تخوري خو راړو واپس هغه لمنه ته واپس په کوم کې تشکلله چې تشکل چا سړی راغی د بیان د میان نو تقدید نو چې واپس راغی نو مولانا صاحب ورته وی څه چل دی ورته یې مولانا صاحب د شیطان نو میزان ساته خو د شیطان مور را باندې خبر شو اغیر علی اراده بدل کړه بیا د دې ډیره موافقه ټولې ځاننه یا د مخه مشروع ولم پکشته دي اکثر داسي چې تا د خل کار نه منې کوي او تا ورته ویجر جمعه د پروګرام را روان دی او دې په کوم ولی مونږ بخوري په دا ټوله میاش مونږ بس کوو بیا یو شل بیا ورک سل بیا ورک په دونه پوری کافی ده نور خبرې پرېګه ده بیا العرض دا چې د شر د اغه زنانو نم امان غواړم چې کوم زنانا د فوکی وخی په عزایم او په وادو او په فیصلو د نارینو کې نارینه فیصلو کې دا پکې فوکی وخی او اوس په دا کار بیا دا مکوا نارینه چې څومره فیصله کوي کو چرته د څه فیصله کول غواړي چې فیصلو کوم وکارم په باندې کوم د زنانو نه پټه کاوه بارې کاوه د دیوان سره کاوه خو زنانو سره مکاوه او کوی چې را خپل خبره نو د زنانو هغه نبی هغه ته وړاندې کا نو کوته نه من در باندې منی او موږ پښتنو خو بیا سم عزت ورکړي الله دې موږ باندې رحم او کرم وکړي ومن شر حاسد او د شر د حسد کوونکې نه اذا حسد چې کله حسد کوي حاسد سره پزړه کې حاسد ساتي کوي دی کنه د علم د وجنه عمل د وجنه تقوا د وجنه بزرګي د وجنه مال د وجنه دولت د وجنه حسن د وجنه مرتبه د وجنه مقام د وجنه منصب د وجنه ارسه د وجه چې حسد کوي دی خو دا حسد ښکارا کوي او تا ته نقصان رسي نو الله د حسد نه چې کله حسد کې داغې نه پناه غواړم نو الله دې د دې ټولو سيزونو نه مونږ ته پناه را نصیب کړي نو په دې صورت کې د هغه سيزونو نه پناه د چاغه په ظاهري وجود باندې اثر کوي او چې کوم په باطینی وجود باندې اثر کوي نو هغه په دې باطنی صورت کې را روان دي په جن وفو باندې بیا به بیان شي اللهم هل بلغت وما علينا الا البلاغ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وآله وبارك وسلم وصل عليه